د ژوند حقیقت دا دی چې د رښتینی انسان همیشه आवाज دا غلی کیږي. کله چې انسان خوشاله وي نو هر سړی وسور سره وي، او چې کله دغه انسان په مصیبت کې وي نو هر سړی تی تختی. ملګرو باور وکئ خو صرف په خپل ځان باندې، په خلکو باندې نه. که تاسو خپل ژوند بدلول غواړئ نو خپل ځان بدل کا، خلک نه. د خلکو د بدلولو کوشش مکوه. یاد ساته عزت په وراثت کې چاته نه ملاويږي، نه په غوښتنو سره ملاويږي. عزت همیشه ګټل کیږي. د دې لپاره کته غواړئ چې خلک زما عزت وکړي، کته غواړئ چې نن کم خلک ته نظر انداز کړي، کم خلک ته نه خوښي، په ژوندۍ کې ته کم شیزونه حاصلول غواړئ ته نشي حاصلولای، او کته غواړئ چې د دنیا د خلک ته عزت درکړي، نو د دې لپاره صرف په خپل ځان کار وکړه. د دې لپاره خلک بدلول ته ضرورت نشته. د وسنه په خپل ځان کې بدلون راولا، په خپل ځان کار شروع کا چې ته کله کامیاب شوي. هم دغه خلک چې پرونه ستانه نفرت کوو ته نظر انداز کولې، ستا په باره کې څه سوچ کولو، ستا سره رویه خنوه، دا خلک بس تا د کامیابېدو سره بدل شي. خلک ما ملامت کوه، د خلکو بدلولو ته ضرورت نشته، بلکې د نن د خپل ځان بدلون شروع کا، په خپل ځان کار وکا. لکه څنګه چې ته کامیاب کیږي د خلکو چلن به تا سره په خپل بدل شي. او که ته کامیاب نشي او په دې تمناسي چې خلک به بدل شي، نو دا یوازې سوچ دی چې تا ته به یوازې خفګان او مایوسی درکې. دا خبره به دې اورېدلې وي. که نظر بدل شي نو منظر بدلیږي، که سوچ بدل شي نو د قسمت ستوري بدلیږي. کشته بدلولو ته ضرورت نشته، یوازې خپل روح بدل کا، غاړي به په خپل بدلی شي. که څوک ستا بې عزتي وکړي نو جواب یې په خوله مه ورکوه، بلکې په خپل کار یې ورکه. که ته یو هدف لرې خو ته نشي رسېدلی نو هدف مه بدلوه، بلکې د هدف لاره بدله کا. د فضول خلکو او د فضول کارونو نه خپله توجه لرې کا او ټول فوکس په خپل ځان واچوه. جړاګانې مه کوه، شکایتونه مه کوه، حالات مه ملامته کوه. صرف او صرف په ځان کار وکړه. د خلکو نه او د دنیا نه بدلون مه غواړه. که دا دنیا تا ته ښه نه ښکاري او که دا خلک په تا ښه نه لګي نو شکایت مه کوه. ځان داسې جوړ کا چې څوک تا ته تانې درکوي، چې سبا ستا د لیدو لارې لټوي. څوک چې نن تا نظر انداز کوي سبا به ستا د لیدو خوبونه ویني. نو که غواړې خپل حالات بدل کړي، خپل حالات بدل کا. تر هغه وخته پورې دنیا نشي بدلولی تر څو چې دې ځان نه بدل کړی. د خپل ژوند د بدلولو فکر وکړه. که هر څومره پریشانی او مصیبتونه لري، د هر مشکل حل شته. یوازې خپل فوکس د هر څه نه لرې کړه. هغه یو څیز باندې فوکس وکړه، په کم کار کې چې ته کامیابي غواړې. که ته د یوې مسئلې حل راوباسې او حل نشي، دا یو ځل کېدی شي، دوه ځله کېدی شي، خو که ته حوصله ونه بیلې، خپله ټوله انرژي د هغه کار باندې خرج کړې او هار نه منې، نو که مصیبتونه ډېر هم زیات شي نو لازم به کامیابېږې. بس په خپل ځان باور لرل ضروري دي. ته چې غواړې هم هغه شان تقدیر جوړولی شي. خپلې وزرې خلاصې کا. دنیا الوتونکي ته ګوري، په ځمکه ناست انسان اسمان نشي لیدلی. په ژوند کې هره ورځ څه نوي زده کړه، نوی فکر وکړه او نوی کار ترلاسه کړه.